ګرانو ملګرو، ښایسته کلام هغه دی چې د هغې تاثیر تر ډېره دمه په سماعتونو کې اوږدی، او ښایسته اواز هغه دی کوم چې هغه وخت ستا په ذهن کې د انګۍ په څېر کړنګېږي چې کله ستا زړه دمه غواړي. د افګار صاحب دا غزل اکثر زما د تنهایۍ سرور را ژوندی کوي. لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. بیا د خیال محمد غوندې هنرمند دې غزل لا کلاسیک رنګ ورکړو، او عرفان خان د ځوان ګل د جذبو اسودګۍ لا بیا را ژوندی کړو. هم په دغه غزل ما د یو غزل توري پرله پسې ایښي دي، ستاسو سره یې شریکوم. لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. ډکې د فریب که یارانې نه وې، ډکې د فریب که یارانې نه وې، زړه کې به مې دومره تلوسې نه وې. او ما به په یو ځل هر څه هېر کړي، ما به په یو ځل هر څه هېر کړي، ګام په ګام پرتې دي نښانې نه وې. او تل به د ښایست قصه نیمګړې وه، تل به د ښایست قصه نیمګړې وه، ګلې که دې سترګې افسانې نه وې. او داسې سوی لوی رنګ به ولې و، داسې سوی لوی رنګ به ولې و، زړه که په ګوګل ایرې ایرې نه وې. او ما به د بېلتون قصه چېړلې وه، ما به د بېلتون قصه چېړلې وه، ما ته دعاګانې که خیرې نه وې. او تل به یې د خوږ زړګي احسان منو، تل به یې د خوږ زړګي احسان منو، ستا د حسن سترګې کړندې نه وې. بخته د غیرت په خوند به پوهه وې، بخته د غیرت په خوند به پوهه وې، لاس کې دې نیولې که کاسې نه وې. او زار د پښتنو د لیونتوب نشم، زار د پښتنو د لیونتوب نشم، هسکې یو بل پسې شملې نه وې. او داسې بېروخي به را په سر نه وه، داسې بېروخي به را په سر نه وه، تا ته دا پردي دومره نږدې نه وې. او چا خو به دې خوږ زړه ته کتلي وو، چا خو به دې خوږ زړه ته کتلي وو، فکر که ازغن لشې لشې نه وې. او داسې بې دلیله مرور خوي، داسې بې دلیله مرور خوي، زړه کې د فضل که وسوسې نه وې. او ډکې د فریب که یارانې نه وې، زړه کې به مې دومره تلوسې نه وې، زړه کې به مې دومره تلوسې نه وې.